سلامونه احترامات نیکیلي او پیرزوینې ومنئ. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بهاست، د صحت او عافیت جامې مې په تن وي. زه یم احمدي احمدي. ګورو نن غواړمه ځکه چې زموږ ته یې کار د دې څه جلا دی. دا اوس په د اختر کې هرات ته رالو. په هرات کې دې ځای ته منظري جهاد وایي. په دې ځای کې هغه آثار موجوده دي چې کوم د روسیې روسان دلته مات شوي دي. د هغو آثار په دغه ځای کې موجوده دي او کوم چې تاریخ افغانستان لري هغه ټوله په دا ځای کې موجوده دي. ملګرو نو تاسې ویډیو وګورئ، ټول انشاءالله سره شریکوم چې کوم آثار دلته شته او کوم آثار دلته موجوده دي. دلته رقم اسلحې پرتې دي، رقم ماینونو او توپنچې و، مرمۍ و، ټانګانو، تیارې او دا پراتې دي. نو د هغو اول ځای چې دی هغه دغه ځای دی. دغه یو آثار و چې مجاهد زخمي سوی و، بل یې په اوږه رااخیستی و او دغه ټانک ته چې لاندې کوم توپک پروت دی دا د روسیې د پوجي څخه مجاهد ټانک ورختلی و. روسیې پوجي یې پر دا سر په بیلچه وهلی و، نو دسته توپک راږده سوی و. نو هغه مجاهد زخمي یې تر ځایه رساوي ده، بل مجاهد. نو شاوخوا مجاهدین پر دې ټانک باندې راټول سوي وو، هغه پوجي یې مردار کړی و. او دغه چې بیا ولوی ټانک را روان و، دغه یو مجاهد په ربړ باندې ټک کوي، په ربړ وارې پر کوي، هغه زنان یې پر ربړه وارې ورباندې کوي. دې خوا ته ټانک شته، هغه پوجي باندې مجاهدینو پورته سوي وو، هلته یې ویشتلی و، مردار کړی ولو. نو دغه د دې ویډیو تاسې وګورئ، ډېر ښه خوند به ورباندې واخلئ او ډېر ښه آثار پکښې دي. د تاسې ویډیو تر پایه پورې وګورئ. او دا کوم څه چې دغه رقم اسلحې پرتې وې، هغه اسلحې چې زموږ تاسو پلرو نیکهګانو روسان په مات کړې وه او روسان د کوم طرفه سره راغلي وه، کوم طرف وتلي وه، څوک یې ملګري وه او کوم چا جهاد ورسره کړی و، هغه ټول د یو عکس په شکل دلته جوړ کړي وله. نو د هغه ویډیو زه سره شریکومه، که څه هم زموږ داسې د سیسټم او د پروګرام او د دې څه جلا دی، نو ماته خپله ډېر ښه خوند راکړي چې دا هم د ملګرو سره شریک کړم. او ډېر آثار په دې کې موجود وه، ځکه چې خلک افغانستان 50,000 کلن تاریخ یادوي یا د دې څه زیات یادوي. افغانستان خو ټوله بهادره خلک دي، هغو روسیې او داسې نورو ته چې دی هغه په جمع د امریکې مات Без мориза там могу пать сакать.
زر جهاد دا ښه ځای دی. چی دی؟ Açılımı da gitti lan. او بسته دو 5 بود. همشتان مجاهدین چی در ولایت کندهار همشته مولا نقیب الله از مولای سرمریم پلال همشته مولا عبدالغفار آخوند همشته هرات هم اسماعیل خان همشته مزار شریف داخل نقیب الله پلال نی مولا غفار و کور ولایت ساغر ولسوالی یو غار دی اصلی ځای هم دغه دی ټول همشتان مجاهدین هغه ځای شورا دی دغه هم نصیحت کړي دا هم تاریخ دی دا تاریخ د شورایي په وخت کې استراتیژیکي و تصویر رسنۍ یو بنابرد نصیحت کړي تاریخ د شورای په وخت کې سلامونه ملګرو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ ملګرو نن په هغه موزیم کې یو چې د روسیې د طرفه څخه چې کوم روسان راغلي دي په کوم
طرفه څخه چې روسان راغلي دي او ټول افغانستان یې اشغال کړی دی او پر کوم طرف وتلي دي. نو د دې موزیم چې دی هغه حاجي صاحب راسره دی، هغه به اوس موږ ته ټوله طریقه راوښیي. دروازه کندهار هرات چوک دغه دود چې دی او نه دا کندهار دروازه ده چوک دا کامران تیاره بمبار کړي دي، دا خلک شهید شو، دا شهیدان دي. دا کوټه هم دروازه کندهار دی. دا اختیار الدین کلا دی، هغه هرات دی. په هرات کې اختیار الدین کلا تمام خلقه هرات دی، تیاره شیرویان دی، بمبار کړي دي. دا کندهار دافع هوا دی. دا عسکران په توحید خان په وخت دی جنګ شروع دی. دغه هم تورغونډي لاره دی، د ترکمنستان راغلي دي. دغه هم تیاره شوروي دی، برامون او د کرمان دی بمبار کړي دي. دا پلار د امون استیجنی دی، شهید شو. دا ژوندی و بزرګونه دی، چنور زنګوچ پروت دی. ژوندی و. دغه هم د حیرتان بندر دی، په مزار شریف ازبکستان وتلي دی، ترکمنستان راغلي دي، ازبکستان وتلي دي. دا کوټ هم ولسوالي زمدجان مضبوط دی. ولسوالي زمدجان یا ولسوالي هرات کې په ایران باید نزدیک دی. جنګ شروع دی، د هوای جنګ دا کوټ سفر شو. دا دا ځای هم د زندجان مضبوط دی، د آخرین جنګ دی. 10 به جنګ ادامه کړی دي، مجاهدین کامیاب شو. دغه چې پروت دی دا فوجي دی او دا تنګ ته مجاهد پروت دی. دا د رشي والا سیلریان دی، دا شخصي کلا مجاهد دی. دغه مجاهدین چې کامیاب شو بشار راغلی دی. دغه هم د آخرین جنګ دی، د ډاکټر نجیب د آخرین جنګ دی. دغه ځای ده مجاهدین کامیاب شو بشار راغلی دی. هغه هم شهیدان ورکسنام دی، د خلقه هرات. من الله توفیق.